د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ما یا میم. ما یا میم د پښتو په تورو کې 15 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 15 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غړ د میم توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هغه شی چې له پورته خوا نه لاندې خواته یوه حلقه جوړوي او لږ تر حلقې تیریږي. دا راښیي چې میم توری داسې لیکل کیږي. د میم توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د میم توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، میم توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، میږې او ترې لاندې مور لیکل شوي دي. دا ګورئ، د میږي په نوم کې یو ځلې او د مور په کلمه کې هم یو ځلې د میم توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د مور په کلمه کې د میم توری د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه مور، لکه بادام، لکه مخ، لکه اسمان، لکه قلم. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه میږې. شاباس، اوس مو چې د میم د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د میم توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د میم توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم میم توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د مخ په کلمه کې. دریم میم توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د اسمان په کلمه کې. څلورم میم توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د قلم په کلمه کې. اوس دا ګورئ، میم توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، میږې او ترې لاندې مور لیکل شوي دي. دا ګورئ، د میږي په کلمه کې یو ځلې د میم توری په سر کې د یا اوږدې له توري سره تړلی راغلی دی. د مور په کلمه کې هم یو ځلې د میم توری په سر کې د واو له توري سره تړلی راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې میږی رسم شوی دی. پوهیږئ چې میږی یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د میږي انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د میږي د کلمې لیکل یاد کړئ. د میږي کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. میم یا اوږده، ګې یا نارینه. توري چې سره یو ځای شي نو میږی لوستل کیږي. دا ګورئ، د مور کلمه له 3 تورو نه جوړه شوې ده. میم، واو، ری. د میږي او مور په کلمو کې مو د میم توري لیکل ولیدل. اوس به د میم توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د میم کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا میږی دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د میم توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا میږی دی. میږی ټوله ورځ کار کوي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر ما ته وښیئ. شاباس، په هر هغه میم توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 2 ځلې د میم توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ
او د هر زیړ میم توري پر سر میم توری ولیکئ چې د میم توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د میم د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د میم توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. زما مور کالي ګنډي. مور په اولاد حق لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر د میم توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ ویشت. په هر هغه میم توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر میم توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو میم توری د زما د کلمې په منځ کې د الف له توري سره یو ځای راغلی. یو میم توری د مور د کلمې په سر کې د واو له توري سره یو ځای راغلی. بل میم توری هم د مور د کلمې په سر کې د واو له توري سره تړلی راغلی. زما مور کالي ګنډي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي، مور په اولاد حق لري. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې زما مور کالي ګنډي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه مور په اولاد حق لري د جملې په سر ولیکئ. زما مور کالي ګنډي. مور په اولاد حق لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا میږی دی. میږی ټوله ورځ کار کوي. زما مور کالي ګنډي. مور په اولاد حق لري. د همدې جملو تر څنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر میم توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا میږی دی. میږی ټوله ورځ کار کوي. زما مور کالي ګنډي. مور په اولاد حق لري. تر سره چوکاټ لاندې خر چوکاټ ته راځو. د خر چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدی شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې
څو ځله د میم توری لیکل شوی. د دې هر یو میم توري د پاسه میم توری ولیکئ. کله مو چې هر میم توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا میږی دی. میږی ټوله ورځ کار کوي. زما مور کالي ګنډي. مور په اولاد حق لري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې میم توري تمرین وکړئ. د میم توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي میم توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا میږی دی ولیکئ او په توره کرښه میږی ټوله ورځ کار کوي ولیکئ. د میم توري یوازې شکل لیکو. د میم توري په سر کې شکل لیکو. د میم توري په منځ کې شکل لیکو. د میم توري په پای کې شکل لیکو. دا میږی دی. میږی ټوله ورځ کار کوي. زما مور کالي ګنډي. مور په اولاد حق لري. د میم توري یوازې شکل لیکو. د میم توري په پای کې شکل لیکو. دا میږی دی. زما مور کالي ګنډي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د میم توري شکلونه لکه بادام، مخ، اسمان، قلم. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: میږی، مور، بادام، مخ، اسمان، قلم، ټوله ورځ کار کوي. زما کالي ګنډي. اولاد حق لري. کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور.
له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده lls@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.